او په دویم قدم کې محترم حاجی صاحبانو تاسو باید په دې خبره پوه شئ چې د حج مبارکه فریضه دا د الله جل جلاله په وړاندې باندې د عبادت د مینې او د محبت څرګندونه ده. محترم حجاج کرامو د حج په ادا کولو سره ایمان مضبوطیږي، د نفس تزکیه او صفایي ورسره راځي او د ګناهونو کفاره او بخښنه ورسره کیږي. محترم درنو قدرمنو حجاج کرامو د افغانستان اسلامی امارات بالخصوص د حج اوقاف وزارت بستاسو خدمت یو خو په دې خاطر کوي چې تاسو د موږ د مسلمان ملت د افغانستان ملت خلک په موږ باندې حق لري، بل خواته تاسو د الله فک ملمانه یې نو تاسو په خدمت سره چې د اسلامی امارت لخوا کیږي منګه امیدوار یو چې الله فک به زموږ نه په دې خوشاله کیږي چې د الله فک د ملمانو قدر احترام او د هغوی عزت او د هغوی خدمت تر سره کیږي. محترم حاضرینو تاسو ته یادوي چې اسلامی امارت په تیر کال کې د حجاج کرامو نه کوم پیسې زیات شوي په تاریخ کې به شاید دا اول ځل وي چې د اوقاف وزارت تاسو د خپل زیات پیسې بیرته در وګرځولې. شاید په مخکنیو حکومتونو کې به دا پیسو د خلکو شخصي جیبونو ته تللې، خو الحمدلله اسلامی امارت ستاسو سره خیانت او دوکه ظلم نه دی کړی. ستاسو د حجاج کرامو ورونو د تیر کار زیات شوی شی بیرته در وسپارل شو. اوس موږ په دې امیدوار یو چې کستاسو نه سکل هم څه شی زیاتیږي هغه به ان شاء الله زموږ د اوقاف وزارت بیرته ستاسو امانت تاسو ته درسپاري. محترم حاجی صاحبانو تاسو چې کله په عرفات شریف کې راټولېږئ او احرام واغوستی وي ډیر خلک په دغه میدان کې په یو وخت کې راجمع کیږي، نو د حج دغه منسک دغه کار چې تاسو کوئ دا به تاسو ته د حشر د قیامت ورځ در پر یادوي، تاسو ته به حساب او کتاب در پر یادوي چې لکه په دغه میدان کې چې جمع یو موږ به د بل داسې یو ورځ سره مخ کیږو چې په یو میدان کې به راجمع کیږو. نو د حج په مراسمو کې د عرفات ورځ به تاسو ته د قیامت ورځ پر یادوي، د حساب او کتاب ورځ ته به تاسو متوجه کوي. محترم حاضرینو کله چې تاسو سترګې په بیت الله شریف باندې لګیږي په هغه وخت کې تاسو داسې لباس نه اغوستلی چې په هغې کې تاسو سینګار وکوئ، یوازې احرام تاسو په غاړه باندې وي، نو تاسو به په دغه وخت کې د الله پاک طرف ته ډیر متوجه وئ. د الله جل جلاله عظمت د بیت الله شریف عظمت به په تاسو باندې روب راولي او په تاسو باندې به ژړا او خوف یې راځي. او حج صاحبان د حج په مراسمو کې هغه د دې لپاره خلاص وي چې د الله پاک په صفاتو کې د الله پاک په کائناتو کې تفکر وکوي او د الله پاک ذکر وکوي، د الله پاک عبادت وکوي، دغه تفاریق وي دا د تاسو لپاره څومره د سعادت مقام دی. محترمو درنو حجاج کرامو ستاسو نه زمونږ خواهش دا دی چې تاسو الله پاک د دې لپاره انتخاب کړی یې چې تاسو خپل کور ته بولي، نو له دغه موقع نه تاسو دغه استفاده وکوئ چې تاسو په دغه حج کې ګناهونه هیڅ کله ونه کوئ، چاته بد رد ونه وایئ. څنګه چې حدیث شریف مخکې 2 ځله یادوري شو چې څوک حج وکوي فلم یرفث ولم یفسق، نو تاسو به بیرته داسې راګرځېږئ لکه اول ځل چې د خپل مور نه پیدا شوي وئ. دا څومره غټ بشارت دی، څومره اوچت مقام ده، څومره لوی مقام ده ستاسو لپاره. نو تاسو هم د دغه فرصت نه ښه استفاده وکوئ او کوشش وکوئ په حج کې د ریاکارۍ نه او د ځان ښودنې نه ډډه وکوئ. دا ځان ریاکاري ځان ښودنه په هیڅ صورت کې د الله پاک دپاره د زغملو وړ نه ده. واتم الحج والعمرة لله، حج او عمره به یوازې د الله پاک دپاره کوئ، بل څوک په هغې کې هیڅ کله نه شریکوئ، نه به ریاکاري کوئ، نه به ځان ښودنه کوئ، بس صرف د الله پاک دپاره به ستاسو حج او عمره وي. دا نیت مونږ په تاسو حسن ژوند لرو چې مخکې تاسو د کور نه راوتلي دغه نیت به هم کړی وي. انسان دی، شیطان دی سړی سره وي، که د چا په نیتو کې څه مشکلات وي د اوسه نه عزم وکوئ چې زمونږ عمره او حج به صرف لله، صرف د الله پاک دپاره کوي. نو ستاسو نه زمونږ دعا او ستاسو نه زمونږ غوښتنه دا ده چې تاسو چون مکې مکرمې ته ځئ،
مکه مکرمه مدینه منوره هغه وطنونه دي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مکه مکرمه کې زیږېدلی هلته رالوی شوی هلته په ده باندې وحی راغلی هلته د خلک دین ته دعوت کړي هلته په ده باندې ترخې او خوږې راغلي دي تاسو به هغه ځایونه په خپلو سترګو باندې ګورئ دا څومره د سعادت مقام دی چې که تاسو د بیت الله شریف نه تاویږي خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام هلته طواف کړی او دا به درته یادیږي صفا او مروه ته ځئ دا به درته یادیږي چې دلته پیغمبر علیه السلام رفتمت کړی عرفات شریف ته چې ځئ حجة الوداع به درته یادیږي چې دلته پیغمبر علیه السلام آخري حج کړی آخري خطبه یې ویلې ده که عمرې ته تاسو مدینې منورې ته ځئ نو هلته به ستاسو په روضه مبارکه باندې نظر لګیږي دا څومره د سعادت مقام دی که الله فق توفیق درکو بدر مقام ته لاړ شئ د اسلام تاریخي غزوه به درته یادیږي که احد مقام ته لاړئ د صحابه کرام او شهدا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د غاښ شهادت به درته یادیږي د مسلمانانو تکلیفونه به درته یادیږي که خندق ته لاړئ غزوه احزاب تاریخي غزوه به درته یادیږي دا ټول هغه څه دي چې ستاسو دپاره د نیکبختۍ ځای دی نو په دې خاطر باندې چې تاسو مقدسو مقاماتو ته روان یې د حج د فریضې د ادا کولو لپاره روان یې تاسو د الله فک ملمانه یې نو ستاسو نه زما غوښتنه دا ده چې په اول قدم کې په افغانستان کې د اسلامي نظام د مضبوطوالي او د بقا لپاره دعا وکوئ او د ټولو دنیا د مسلمانانو د اتحاد د وحدت لپاره دعا وکوئ او د افغانستان د اسلامي امارت د مشرانو لپاره د ښه خدمت دعا وکوئ د افغانستان د ټول مسلمان ملت د کامیابۍ لپاره دعا وکوئ د افغانستان د اقتصادي مشکلاتو د بین وړلو لپاره دعا وکوئ او د افغانستان د اسلامي امارت د دنیا سره د مشروع روابطو لپاره دعا وکوئ دا ستاسو نه زموږ خواسته ده نور شخصي مادیات غوښتنه نه درنه کوو دا دعا ستاسو نه موږ غواړو